پښتنو افغانانو د ملګرو دا وخت زه په کراچۍ کې موجود یم د سیند اسمبلۍ مخې ته. دا شاته تاسو لیدلی شئ دا د پاکستان ټوله میډیا ده. د پاکستان ټوله میډیا دلته راغلې ده، دلته ولاړه ده چې چا ته به کوریج ورکوي خدای خبر. خو زموږ 11مه ورځ دا په ختمېدو ده چې د پښتون غورځنګ د مشر په شمول په زرګونو پښتانه دلته پر لږ وهلی دي. خو خدای ګواه دی چې دا د پاکستان میډیا دا موږ دعوه کوو چې پاکستان لکه چې څنګه د نورو دی داسې زموږ هم دا دروغ دي. دا میډیا په پاکستان کې چې سپی مړ شي پیسو مړه شي هغه ورکوي. د هندوانو ودونه او شادیګانې په دې میډیا ورځي. خو دلته په زرګونو پښتانه مشران سپین ږیرې خویندې میندې ناستې دي د 12 ورځو راهیسې 11 ورځې راهیسې. دا میډیا دلته نږدې دا مخامخ ځای زموږ پرلت دی. دا نږدې تمبو به تاسو ته په نظر درځي. په دې کې پرلت والا دي. خو خدای ګواه دی چې دې میډیا موږ ته تر اوسه کوریج خو نه په دې ځانونه هم نه خبروي چې دلته څوک ناست دي او څوک نه ناست. او بیا چې څوک سختې خبرې وکړي یا د ریاست د میډیا د ادارو په ضد سختې خبرې وکړي بیا د غدارۍ او د ایجنډې سرټیفیکټونه دوی تیار نیولي دي. نو دا ملک دی، دا یې میډیا ده او دا دلته په څنګ کې موږ د زرګونو په شمېر پښتانه د خپل انصاف لپاره په پرلت ناست یو. خو نه میډیا او نه ملک او نه دا ادارې خبرې